د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې یوه نوې څېړنه چې د افغانستان د سکرو، سرو زرو او کرومیټو په 5 کانونو یې کړي ښیي چې د افغانستان د کانونو تړونونه په نوم رسمي خو چارې او عواید یې بیا غیر قانوني بڼه لري. د دغې ادارې مشر اکرام افضلي چې د سې شنبې په ورځ یې د بغلان ولایت د دودکش او قرزغان، د تخار د نورابا او سمتي، د پروان د کوه صافي او د سمنګانو د ګرمک غربي په نوم د کانونو په اړه د څېړنو نتایج شریکول، وویل چې کانونه د چور له حالته تیریږي. هغه وایي چې دا تړونونه د سیاسي اړیکو او زور په واسطه شوي چې تر ډیره پکې د ملي شورا غړي، د وزیرانو او مرستیالانو په کچه د پخواني حکومت چارواکي ښکیل دي او ګټه یې هم دوی ته رسیږي. ارزونې دا ښیي چې دلته ډیر زیات خطر وجود لري چې نه یوازې غیر قانوني استخراج لري نه د افغانستان معدن سکتور ته زیان رسیږي او عواید نه ترلاسه کیږي، بلکې په نوم قانوني قراردادونه چې ترسره کیږي او معدن استخراجيږي، په دې کې هم سوء استفاده شوي او هغه کوم عواید چې د افغانستان حکومت ته باید د معدنو له لارې نه لاسته راشي، متاسفانه چې دغه عواید د افغانستان حکومت ته لاسته نه دي راغلي. دا کانونه د 2000 کال څخه بیا تر 2012 کال پورې په قانوني ډول په تړون ورکړل شوي، خو څېړنې ښیي چې د تړونونو پروسې، د څارنې طریقې او نامعلومه عواید حکومت ته ستر زیانونه رسولي دي. ښاغلی افضلي په دې اړه د چا نوم نه اخلي، خو له حکومت غواړي چې تر ځمکې لاندې دا شتمني باید ملي کړي او له عوایدو څخه څارنه ډیره کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کانونو په اړه دا اندېښنې هم مطرح شوي چې د شخصي جیبونو ترڅنګ یې تر ډیره وسلوالو مخالفینو ته مالي سرچینې جوړې کړي، خو حکومت یې د کنټرول لپاره لازم کارونه نه دي کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دوی هم د هیواد د ډیرو کانونو د تړونونو په اړه اندېښنه لري او له همدې امله یې د افغانستان په 349 کانونو بیا پلټنې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا کانونه د پخوانۍ رهبرۍ لخوا په قرارداد ورکړل شوي او دوی په اړه د بشپړ قانوني کولو اقدامات پیل کړي دي.